السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ بیاست. دوستانو، دا ځل هم تاسو سره د یارانو څخه ملګری شوی یم. دوستانو، ما تاسو ته یوه خوندوره ویډیو تیاره کړې ده، په دې هیله چې خوښه مو شي. دوستانو، که میرمن د جنسي اړیکې وروسته 15 کلونه وکړي نو ډېره د خپل اړیکې څخه راضي ده، یعنې ډېره راضي ده. د ټولو کسانو ته خوښېږي چې خلک یې وستایي. په ځانګړي ډول کله چې یو کار په سم ډول ترسره کوي، خو د خپلې مېرمنې سره په تخت کې تاسې څه ډول یاست، په دې صدا نه شي پوهېدی. ځکه مېرمن مو درڅخه د شکایت جرأت نه لري. خو خیر، په دې هکله درته موږ څو ګټورې چارې زه درته ښیم. مخکې له کورولۍ باید د خپلې مېرمنې سره ښه اړیکه ولرئ. سمې خبرې او جد موجود وي. دلته اصل دا دی چې هغه مېرمنې چې د خپل خاوند څخه راضي وي، په دې هکله یو څه جرأت لري. خپلې غوښتنې که په خبرو نه وي، په عمل کې وړاندې کړئ. هغه نارینه چې ښځه یې په جنسي ژوند کې ورڅخه راضي وي، په جنسي اړیکه تنوع لري. د مثال په ډول کله په یوه کوټه کې سره یو ځای کېږي، کله به نیمې جمعې وي، کله نه. د هغو کسانو چې خپلې مېرمنې په خپل جنسي ژوند کې ورڅخه راضي وي، د خپلو مېرمنو په حرکاتو پوهېږي. په دې پوهېږي چې د جنسي اړیکې پیل، وسط او پایل کې مېرمن څه کوي، دا څیزونه اټکل کوي او همدا ډول د خپلې مېرمنې خواهش پوره کولی شي. هغه نارینه چې مېرمن یې په ګډ ژوند کې ورڅخه راضي وي، تل مخکې د کوروالې د یو بل سره عشق او مینه کوي. په دې کې د راز خبره دا ده چې په دې وخت کې مېرمن ډېره د کوروالې له شوق وړاندې مینه محبت غواړي. وروسته بیا خپله مېرمن نور د دخول خواهش کوي. هغه ښځه چې د جنسي اړیکې په جریان کې د خپل خاوند څخه خوشحاله وي، د جنسي اړیکې وروسته ژر خپل خاوند ته د ځان سره نیسي او د سینې سره یې سر ایښودل کېږي، یعنې سر ایښول غواړي. ملګرو، دغه ویډیو په دې هیله چې خوښه شوې مې وي. تر بل ویډیو بیا هم د خدای په امان.